د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره مهمه لیدنه کړې ده. دا چې په یاده لیدنه کې د څه شي په اړه بحث سوی او د لیدنې موخه څه وه، بشپړ حال در سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب مجاهد وایي د دوحې تړون له مخې نړۍ ته له افغان خاورې د خطر نه پیښېدو ډاډ ورکوو. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره د لیدنې پر مهال ویلي چې ټولې نړۍ ته د افغانستان له پولو د ښې ساتنې او چاته ورڅخه د خطر نه پیښېدو ډاډ ورکوو. نوموړي ټینګار کړی چې د دوحې تړون عملي کېدو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته د چا خلاف د استفادې اجازه ورنه کړي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي همکاریو سازمان پلاوي د افغانستان د امنیت تامینولو له نشي توکو او دغه راز داعش ډلې سره د طالبانو د مبارزې هڅې ستایلې دي. د طالبانو یادې څرګندونې په داسې حال کې دي چې د دوی له ادارې افغانان د دوحې تړون په اساس د ټولو ژمنو عملي کول غواړي. طالبانو په یاد سوي تړون کې د افغانستان له خاورې چاته د ناوړه استفادې د مخنیوي ترڅنګ د بین الافغاني مذاکراتو له لارې په هیواد کې له ټول شموله حکومت جوړېدو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د خوندي وتو، د ښځو او بشري حقونو د تامین او نورو مهمو مسایلو په اړه ژمنې کړې وې. له دې سره دوی ادعا کوي چې خپلې ټولې ژمنې له امریکا او متحدینو سره عملي کړي دي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.